مشکله ده دلته شنه بستر کړی دي نو چې راوستلې مو دي بس فقط یو ټپاله بشکاري ورته لیکلي دي بس هغه کله بس مازګر بشکاري ولګي یا ماښام ولګي نور هیڅ صداوی نه رسوي یعنی چې موږ مریض راوستلې دي مطلق مخ پر ځوړ روان دي روغتیا به بود پیدا کړی څو ورځې کېږي چې مریض راوستلې دي وسره نن یا دوه مده چې موږ راوستلې دي درې ورځې مخکې موږ ووتلو دی جواب راکول بوزي چې بو مت شپه کور وکړل ګرش پاجرل سار مدیر ته راوستي بستر کړی دی بالا او تا وخت چې ویل مثلا زما مور داسې وشتلې ډاکټر په بمبا وشتلې و وهلې و ما ټلیفون ورته راوکړ ما ډاکټران درله وګوراله هلک داسې شو شباب راله که څنګه و بالا دا نس چکاړي ما نس یې چکاړي ول د بالا بمبا را تکاش ته بمبا وښتم بالا رسو سا مور یې والي و ډاکټر ما مور یې والي ښه او تا ته اوس مثلا ول چې راس څه مشکل چې راغوښتي مریضان وسم موږ هلک داسې دی وای چې راوستلې مو دي ارام نه دي کړی ژاړي او ژاړي نو اوس ما سودا و چې زه وباسم داسې یو شخصي ځای ته بولم یا داسې دا بشیر ډاکټر ته او بل ډاکټر ته ورولم چې هغه مقصد دا یو تداوی وکړم خو دلته دا دی راولي بالا یې وغورځوي سر نه پسې ګرځي سر نه پسې ګرځي وروره دی خپل شخصي خلک دی ډاکټر یې ورور ټلیفون ورته راکوي خپل شخصي مریض ته ورځي په نورو مریضانو کې چوک نه وي ان شاء الله موږ ستا غوړو شروع ټول انسان مربوطه خلک ژوندۍ وسپارل